السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا فکری جوړښت یوټیوب چینل دی، مسلمان خور خپرونده. زه محسن احسان یم. د نن موضوع ښځه د یهودو او عیسایانو په نظر کې. راهب یوحنا دمشقي وایي ښځه د شیطان یوه اله ده چې شیطان زموږ روحونه او ملکیتونه په ګټي. راهب قبرسی وایي ښځه د شیطان د لاس سرچینه ده او د دې ګناوې د مار د شیشنې په شان آواز کوي. راهب انتوني وایي ښځه د غلبوزي په شان زهر لري او کرکه او نفرت یې د ښامار په شان دی. راهب ترتولین چې و خپلې ګرانې لور ته یې د عقیدې په اړه خبرې کولې داسې ورته وویل: تاسې پوهیږئ چې تاسې ښځې هره یوه بې هوا یاست، ستاسو سره به ګناه ضرور وي، غلطي به در سره مله وي، تاسې د شیطان دروازه یاست، تاسې د منع شوي ونې مهر مات کړ، تاسو د لومړي ځل لپاره الهي قانون مات کړ، تاسو په هغه چا ګناه وکړل چې په هغه شیطان هیڅ هم نشوای کولی، تاسې په اسانۍ سره د خدای دا جوړ شوی ادم ویجاړ کړ. سینټ اکاسټین دومرو وایي ښځې او د بې هوا ترمنځ څه توپیر نشته. موږ باید د هرې یوې ښځې سره هوښیار اوسو، دا ځکه چې دوی هوس پرسته او شهوت پرسته دي. ښځه د یهودو د سپېڅلي کتاب تلمود چې 25 دی په آن تملود د عبراني ژبې له لامود څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې په عربي کې تعالیم دی. یهود د تورات څخه علاوه تملود هم مقدس کتاب بولي و دې ته یهودي فقه هم وایي. تملود په عمومي ډول سره دوې برخې لري، مشنا او جماره. مشنا یې قوانین دي او جماره یې شرح ده. یهود وایي چې تلمود هم د الله تعالی کتاب دی، خو که تلمود وکتل شي نو داسې خبرې به پکښې وي چې امکان دی ونه لري چې د خدای تعالی کلام دی وي او یا هم د یو عقلمند شخص کلام دی وي. د بیلګې په ډول سره په تلمود کې د حضرت آدم علیه السلام په هکله لیکل سوي دي چې خدای پاک د ټولې ځمکې د مخ څخه خاوره راټوله کړه او 2 انسانان یې ورڅخه جوړ کړه، یو آدم او بل هوا. چې آدم علیه السلام دومره غټ و چې پښې یې پر مځکه وې او سر یې په اسمان کې و. کله چې پرېوتی نو په شرق کې یې پښې وې او په غرب کې یې سر و. کله چې نافرماني وکړه الله دوی کوچني کړل لکه عام انسانان. کله چې دوی ته خدای په قهر شو دوی جماع نشوای کولی. دوی شیطانې ښځې وې آدم علیه السلام ته راغلې او آدم علیه السلام ورسره جماع وکړه، شیطانان ورڅخه پیدا شول. العیاذ بالله. ښځې نشي کولی چې تورات ولولي چې مطلب یې دا دی چې ښځې سپېڅلې نه دي، د لعنت جال د ګناه پیټ یې پر سر او د شیطان زانګو ده. دا د ښځې ارزښت دی په یهودیت کې. ښځه لعنت ده، ښځه د لومړي ګناه سرچینه ده، هره ښځه لعنتي او ګناهګاره ده، د شیطان زانګو ده، د ګناه جال ده، د شیطان اله ده. تورات نشي لوستلی، دا ځکه دا چټله ده، شهوت پرسته ده، د هوس یوه اله ده. که په لنډو کې دا هر څه راټول کړو نو دا به ورڅخه راووځي چې ښځه په یهودیت کې یوه د لوبو اله ده، باید د لوبو ما سوا بل کار ورڅخه وانخیستل شي. ښځه په عیسایت کې دا چې عیسایانو ته ټول بایبل مقدس دی نو ځکه لومړی به د بایبل حوالې ورکړم. اول زه اجازت نه ورکوم چې ښځې دې تعلیم ورکړي یا دې په خاوندانو حکم چلوي، بلکې خاموشه دي پاتې شي، ځکه اول ادم پیدا کړل شو، د هغه نه پس هوا، او په ادم دوکه ونه شوه بلکې ښځه په دوکه کې پرېوتله او ګناهګاره شوه. اول خط تیموتیوس په نوم 2 باب د 11 څخه تر 15 صفحې پورې. 2 ښځې دې خاموشه کښېني، هغوی ته د خبرو کولو حکم نشته بلکې د شریعت په مطابق دې تابعدارې اوسي، او که هغوی په څه ځان پوهول غواړي نو د خپلو خاوندانو څخه دې په کور کښې پوښتنې وکړي. دا د شرم خبره ده چې ښځې د کلیسا په غونډه کې خبرې کوي. اول خط د کورنتیانو په نوم 14 باب د 14 څخه تر 15 صفحې پورې. 3 کومه ښځه چې سرتوره دعا یا نبوت کوي هغه خپل بې عزتي کوي ځکه چې هغه د سر خریلي په شان ده. که ښځه لوپټه نه پر سر کوي نو ویښته یې پرې کړي. که د ښځې لپاره د سر خریل او لنډول د شرم خبره وي نو لوپټه دې پر سر کړي. اول خط د کورنتیانو په نوم باب 11 د 5 صفحې څخه تر 8 صفحې پورې. 4 فرض کړئ یو سړی د یوې داسې پیغلې په بې عزته کولو نیول کېږي چې کوزده یې شوې نه وي. هغه سړی دی د هغې پلار ته د هغه مهر بیه یعنې 50 مثقاله سپین زر ورکړي او د هغې پیغلې سره دې واده وکړي ځکه چې هغه یې مجبوره کړې وه چې ورسره سملي تر څو پورې چې هغه ژوندی وي هغې ته طلاق نشي ورکولی. استثنا باب 22 د 28 صفحې څخه تر 10 صفحې پورې. 5 که چیرې یو سړی خپله لور د یوې غلامې
غلامې په توګه خرڅوي هغه دې د نارینه غلامانو په شان خرڅ کړي. که چیرې هغه په یوه داسې نفر باندې خرڅ شي چې خپله ښځه یې کړي. خروج باب 21 د اوومې صفحې څخه د 8مې پورې. شپږم، که چیرې دوه نفره د یو بل سره جنګ کوي او د یوه سړي ښځه هڅه وکړي چې خپل میړه د هغه سړي څخه وژغوري او هغه سړی د تناسلي له آلې څخه ونیسي، د هغې لاس پرې کړي، نو په هغې باندې هیڅ رحم مه کوئ. په ځینو بایبلونو کې راغلي دي چې دواړه لاسونه یې پرې کړي. استثناء باب 25 د 11مې صفحې څخه تر 12مې پورې. اووم، که چیرې د یو کاهن لور فاحشه شي نو هغه خپل مقدس پلار رسوا کوي او باید وسوځل شي چې مړه شي. احبار باب 21 صفحه. او داسې نور. اوس د دې پورتنیو فقرو څخه راووتل چې په عیسایت کې ښځه په کلیسا کې د خبرو اجازه نه لري. ښځه نشي کولی چې تعلیم ورکړي. ښځه ګناهګاره ده. که یې سر لوڅ شو نو ویښتان یې باید وخریل شي. بې عزته دې شي. که د یوې ښځې سره زنا بالجبر وشي هیڅ پروا نه لري. یو پلار کولی شي چې خپله لور د حیوان په شان خرڅه کړي. که د ښځې د نر د تناسلي آلې سره لاس وموښتی په جنګ کې د هغې لاسونه دې پرې کړل شي. که د کاهن لور یو څه وکړل نو هغه دې وسوځل شي او ښځه له مرګ څخه هم ترخه ده. دا څه حیوانیت دی چې په عیسایت کې، آیا په عیسایت کې د ښځې دغه مقام به یوه عیسایي میرمن قبوله کړي؟ نه، هیڅ کله نه. دغه خپرونه محمد حنیف جاوید چمتو کړی او ما محسن احسان درته وړاندې کړ. مننه چې د فکري جوړښت یوټیوب چینل سره